بسم الله الرحمن الرحیم. په پای کې د خبرونو سرټکی د سرې میاشتې ټولنې له مشر سره د مولوي امیر خان متقي لیدنه، د سختې واورې له امله د سالنګونو د لویې لارې بیا تړل کېدل، او په نایجیریا کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له امله د 80 تنو وژل کېدل. درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د جدي 13مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د اسیا پاسیفیک او زی له مشر الکساندر ماتیو سره وکتل. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اړینه ده چې د هیواد لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونه پراخ او د طبیعي پیښو له زیانمنو سره په وخت او اړینې مرستې وسي. ښاغلي متقي دغه راز د سوري زړه په رنځ اخته ماشومانو درملنې ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې. ورته مهال الکساندر ماتیو ژمنه کړې چې د اړمنو افغانانو د لاسنیو برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د سالنګونو لویه لار نن سهار 3 بجې د واورې اورښت او توپان له امله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نوموړي په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې واوره پاکه او لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د روزګان په ګیزا ولسوالۍ کې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بیلابیلو پراختیایي پروژو چارې پیل شوې دي. دغه راز وزارت زیاتوي چې د ټولنیز ملاتړ او معیشت د دې پروژو په پلي کېدو سره به اړوندو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې هوارې سي. په بل خبر کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي چې حماس تر اوسه د هغو برمته سوو نوملړ نه دی وړاندې کړی چې ټاکل سوي آزاد سي. نتانیاهو ټینګار کړی اسرائیل به تر هغه وخته اوربند ته غاړه کېنږدي چې د هوکړې په لومړي پړاو کې د حماس له لوري د یرغمل سوو نوملړ ترلاسه نه کړي. او په پای کې د رویټرز د راپور له مخې د نایجیریا بیړني ملي اژانس ویلي چې د دې هیواد په شمال کې د تیلو د یوه ټانکر د چپه کېدو او چاودنې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل سوي او 56 نور ټپیان دي. د راپور له مخې دا پیښه پرون شنبه د دغه هیواد په نایجر ایالت کې رامنځته سوې چې په پایله کې 15 اټۍ هم ویجاړې سوي دي. له ملتیا مو مننه.